د کابل ولایت په دې سبز ولسوالۍ کې د دیني عالمانو په جوړه شوې غونډه کې د ولسونو په یووالي ټینګار وشو. دین برای اتحاد مردم است، برادری، نه شعار که در عمل اسلامی بوده است. بیایید اینا در عمل پیاده کنیم، به درد هم بسوزیم. تا ما این مملکت را آباد نکنیم هیچ کس این مملکت را آباد نمی کند. په دغه مراسمو کې د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په اړه هم بېلابېلې ویناوې وشوې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبری بود که رحمت برای تمام عالم. یک هدف کلیه که پیغمبر علیه السلام به آن هدف مبعوث شده، به خاطر هدایت، رشد بشریت، توحید و اتفاق و اتحاد مردم بوده. پیامبر اسلام برای ما شما رهنما برای بشریت اسلام شد، نه تنها به اسلام برای بشریت رهنما شد، روشنایی آورد. دیني عالمانو له ولسونو غوښتنه کوله چې په یووالي کې ژوند وکړي او د ټولنې د آبادۍ او پرمختګ لپاره دې هڅې وکړي. وحدت، یک پارچگی، یک رنگ بودن، همکار بودن، هم نوا بودن، مشارکت، تعاون، تعامل اساس دیگر اسلامی است. هیچ کسی از کسی برتری ندارد. اون چی که مقام انسان را بالا میبرد، بر کله انسانیت انسان را انسان میسازد. اینمی دیانت شما مردم هست، اینمی عبودیت و بندگی تقوا و ورع شما هست. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ ګڼ شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. ویناوالو د حکومتي ادارو له مسؤلینو غوښتنه کوله چې د ځوان نسل سالمې ښوونې او روزنې ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.